نن سبا د قلم جنگ ده، نن سبا د تبلیغات او د دعوت جنگ ده، د سنگر جنگ پای ته ورسیده، اوس د دعوت او د قلم جنگ ده. نو چې کله هغوی متوازن دین پیدا ک او زما مسلمان خورکی ته زما ورور ته دا ذهن ورکړي چې ته خپل د آینده ژوند تیرولو دپاره مسیر ته ټاکلی شي، ته نه د ملا تابعداري د عالم، نه د قرآن او نه د حدیث والعیاذ بالله. نو خو دغې ته متوازن دین وایي او دا وایي چې الدین یسر، که زه 2 رکعات لمونځ کوم نو ما وکړه نو ته څه کار لرې، که ما پړونې په سره کړه ښه پوښه کوونه که ازادي ده، او که څوک وایي چې ته به په ستر حجاب کې ګرځي محدودیت دی، دا بشر ضد دی، بشر پالو په نوم باندې. اوس د دغه نظریه چې کوم په ټوله دنیا باندې حاوي ده، نو د دغه عقیده او د دغه نظریه مقابله به څوک کوي؟ تاسې قدرمند کوئ.